غواړې د نفس د تزکیې او پاکۍ لپاره ګامونه واخلې نو دغه موارد په پام کې ونیسه. استغفار وایه، هره ورځ له الله تعالی جل جلاله څخه بخښه وغواړه او د خپلو تېروتنو لپاره توبه وباسه. نیت دې اصلاح کړه. ټول عملونه باید یوازې د الله جل جلاله د رضا لپاره ترسره کړې. عبادت ته دوام ورکوه. د 5 لمونځونو پابندي کوه. د ذکر او دعاګانو په دوام سره د روح پیاوړتیا ترلاسه کوه. د صالحینو ملګرتیا کوه. که کله مو په خپلو نیکو اعمالو کې کمزوري ولیده نو د استادانو ترڅنګ د نورو صالحینو خلکو سره اړیکه پیدا کړه. د صالحینو مجلس ته ورځه. د هغوی د فن ډکې کیسې اوره او خپل روحانیت دې ورباندې روښانه کوه. د صالحینو خلکو تصنیفات او کتابونه مطالعه کوه. د صالحینو مجالس ته ورځه او د هغو کتابونه مطالعه کوه تر څو د روحاني اصلاح لپاره ورڅخه ګټه ترلاسه کړې.